ځای مې خوده هر څه مې ورته پرېښوده د موټر چابیانې مې موله ورکړي دا ولې بچې دا دې څه وکړل خدایه پاکه تا ته ما ویلې نو درته تا ډېره تیزي وکړه بیبي ګل کاکاجي ماله زما د غریبۍ پیغور راکو ما ته وایي تاسو اوس په ګېډه ماړه شوئ لکه دا ټول عمر موږ له هغوی رالېږلې ده هماغه شانتې وشو چې څنګه تا غوښتل. Great. That is a good news. ورځ نیمه کې به تېنه ډایورس مطالبه وکم او دا کار به هم زر وشي. د چا څه شک خو نشته په موږ باندې؟ ته فکر مه کوه هېڅوک به هم در باندې نه پوهېږي. Okay, sweetheart. You take care. I'll be with you very soon. هغه غریبه خو ډېر زیات پریشانه وه ډېر زیات ژړل تاسو هغې ته وټساپ باندې څه لیکلی دی یوه ډمه چې ډمې اخلي هغه څوک یې ها ته ما ته زما حیثیت ښیي چې زه څوک یم ته ستا غوندې د ډمې اخیستو والا خریدار یم خریدار ما ته په بیه اخیستی نو ندیمه دا ستا اخري فیصله ده ما سره بله لار نشته همداسې به کوو په دې مې خبر که بیبي ګل څه وایي دا رایه هغې راکړې ده وایي که ګزاره دې ورسره نه کېږي نو پرېږدی اشنا دا خو ماته مکمل سایکو کیس ښکاري چېرته میا مولا لی بوځه څه دم چوف وله وکړه هلته سرحده خورول یې زما کار دی زه سر خورول نه غواړم سر ټیټول غواړم نن سبا سم موجوده حکومت ډېر اکټیو شوی دی او تا ته پته ده کرپټ خلک خو دویړو پرېږدي نه ډېر سمپل کار به وکړي پیسې به دله زه درکړم کس راته ته پلانټ کړه او د هغې د پلار په افس کې هغه پیسې د چا په ذریعه برآمد کړه ستا په ټوله خبره زه پوه شوم هغه بل ټیم کې لوبه ته برابر کا تاڼه یې کار دی په ما پرېږده او میاشت مخکې ونې دستخط کولو هغه وخت په هغې کې سفر کو کمپلیټ نو ځکه مې نو ساین کړی اوس کمپلیټ شو ما ساین کړ فرق پکې نو ستا ډیمانډ زیاتو ستا ډیمانډ پوره شو نو ځکه دستخط وکړو هېڅ اوس نه تاسو دلته نه راشئ دراني صاحب د دې کوډ سره 345 دا څنګه وشو زما بیگ کې دا پیسې د کومه راغلې دا دراني صاحب ستاسو فادر ایکچولی دا فیک نیوز ده ما فادر کرپشن کوونه خو بله خبره ده ما فادر خو د کرپشن مله ګناه سوچ هم نشي کولی سر ما فادر دا کار نشي کولی د هر مجرم پلار رشتہ دار رور وایي چې یاره خبره ما کرپشن نه دی کړی په میډیا خو دروغ نه وایي سر دا دروغ وایي تاسو ته به ډېر زر پته ولګېدي چې دا فیک نیوز ده اوکې مس جیا یور سروس نو مور ریکوایرډ تاسو تللی شئ ګوره دراني صاحب حال ووایه او د شیطان ګورې مه منه جوزف چې ما یو کار کړی نه دی نو څنګه تا ته پته ده د پولیس والا ګوره ډېر ظالمان دي
دا ډوکونه به درله رانجه جوړ کړي رانجه. سچو صاحب صرف دومره وایه چې دا خپل ایمان دې په څو خرڅ کړی دی، زما د عزت سودا دې په څومره کړې ده، ووایه بیا به درته هر څه ووایم. اول ته ووایه. تا ته پته ده مونږ سره داسې طریقې دي چې بیا به ګوره په خوب کې هم چغې وایي چې دا رشوت ما اخیستلی. ستا دا جرأت چې تا زما سکارپین پټ کړو، تا ته جوړېدا پته نشته چې پوره ورلډ ته پته ده چې دا بلیک سکارپین صرف او صرف ما سره و. ما نه غلطي وشوه، ما معاف کړه. دا تا په کوم خیال باندې پټ کړو زمانه؟ دا راته ووایه چې پیسو دې خرڅ کړو، په چا دې خرڅ کړو؟ په جنګریز خان 10 کروڑ روپۍ. له بیله په 10 کروڑ روپۍ باندې تا زما دونه د 10 ارب سکارپین خرڅ کړو. شرم خو تا له درځي نه. ما په تا اعتماد وکړو او تا زما په اعتماد کې دوکه وکړه. تا په هغه پلیټ کې توکه چې د کم نه تا ته روټۍ ملاوي. اوس ما معاف کړه. د بوس په کتاب کې هر څه شته خو معافي نشته. بوس اصل خپل نقاش مه هی کوه.